د شعیب اختر د تیز بالینګ ریکارډ به څوک مات کړي؟ دوستانو په اوس وخت کې داسې تیز او فاست بالران موجود دي چې د شعیب اختر ریکارډ ماتولی شي. ملګرو د شعیب اختر په موټو کې دومره زور چې په کال 2003 کې د انګلند خلاف په یو ون ډے میچ کې شعیب اختر په 161.3 یعنی 100 میل پی غنټه رفتار سره بالینګ کړو چې دا یو ورلد ریکارډ دی. شل کال تیر شو خدا ریکارډ تر اوسه پورې چا مات نکو. آیا داسې کم بالران دي چې د شعیب اختر ریکارډ به مات کړي؟ دوستانو دا ویډیو شروع کوو خو که تاسو دا ویډیو لایک کړئ نه ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضروری شیر کړئ. ملګرو دا ټول ته پته چې پاکستان د دنیا ورلد کلاس بالران پیدا کړی دي. نه په مخکې وخت کې چاره پاکستان د بالینګ مقابله کولای شو، په اوس وخت کې هم نشي، ځکه چې په وخت کې پاکستان د وسیم اکرم او شعیب اختر په شان بالران پیدا کړیو او په اوس وخت کې د پاکستان سره نسیم شاه، شاهین افریدي، حارث رؤوف داسې فاست بالران ورسره دي. نمبر 1 حارث رؤوف د خپل ایکوریټ او اګریسیو بالینګ په وجه باندې په ټوله دنیا کې پیژندل کیږي. حارث رؤوف په انټرنیشنل کرکټ کې تیز بال د انګلند خلاف په 159 سپیډ کې وشتره چې را شعیب اختر ریکارډ ته تقریبا نږدې دی. په اوس وخت کې حارث رؤوف د دنیا یو داسې تیزترین او فاسټیسټ بالر دی چې شعیب اختر د تیز بالینګ ریکارډ ماتولی شي. نمبر 2 عمران ملک. دوستانو د جموں کشمیر سره تعلق لرونکي عمران ملک د انډیا کرکټ په تاریخ کې د ټولو نه تیزترین او فاسټیسټ بالر دی. عمران ملک د خپل کرکټ کیریئر آغاز په کال 2022 کې وکړو. عمران ملک د راتلو سره د خپل تباهکون بالینګ په وجه باندې په ټوله دنیا کې وځلیدو. د عمران ملک د تیز بال رفتار سپیډ 157 یعنی 150 دی. د عمران ملک د تیز بالینګ په وجه باندې د انډیا کرکټ مینوال وایي چې عمران ملک د انډیا کرکټ ټیم شعیب اختر د پر روان وخت کې به شعیب اختر ریکارډ مات کړي. عمران ملک د خپل کرکټ کیریئر آغاز یعنی شروع وسوس کړی دی، نو امید ده چې پر روان وخت کې به عمران ملک غټ ریکارډونه مات کړي. نمبر 3 مارک وارډ. د انګلند سره تعلق لرونکي مارک وارډ د دنیا یو خطرناک فاست بالر دی. مارک وارډ د ټي20 ورلد کپ 2022 د ټول نه خطرناک او تیز بالرو. مارک وارډ په ټي20 ورلد کپ 2022 کې په 154.7 یعنی 145 سپیډ کې بالینګ کړو. د مارک وارډ د تیز بال رفتار 156.1 یعنی 150 دی. مارک وارډ خطرناک تیز او لاین او لینث بالینګ ته چوغورون دا غلط نه وي چې دا پر روان وخت کې شعیب اختر ریکارډ مات کړي. نمبر 4 لوکی پوکسن. د لوکی پوکسن شمار هم د دنیا په تیز بالرانو کې کیږي. لوکی پوکسن د نیوزیلند کرکټ ټیم یو داسې خطرناک فاست بالر دی چې مسلسل په 1.5 سپیډ کې بالینګ کوي. د لوکی پوکسن د تیز بال رفتار سپیډ 157.3 دی. د لوکی پوکسن د تیز او خطرناک بالینګ ته وګورو نو دا هم کولای شي چې شعیب اختر ریکارډ مات کړي. ملګرو تاسو خیال لرئ چې کم داسې بالر دی چې شعیب اختر د تیز بالینګ ریکارډ ماتولی شي یا نشي ماتولی؟ خپل نظر زما سره ضروری شیر کړئ. که زه خپل رائے ویم نو شعیب اختر دا ریکارډ ماتول ډیر زیات مشکل دی، ځکه چې شل کالو شو دا ریکارډ تر اوسه پورې چا مات نکو. تاسو هم خپل نظر زما سره شریک کولی شئ. دا زمونږ نننۍ ویډیو د ویډیو په جوړولو باندې ډیر زیات مهنت کیږي. دا ویډیو د نورو خلکو سره ضروری شیر کړئ. زمونږ پیج ورسره فالو کړئ. تاسو رقم ځکه نه زمونږ ویډیو وکړه په کمنټ سیکشن کې د خپل کلی علاقې نوم ضروری ولیکئ. ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.